سلامونه قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې په یو ډېر مخصوص ټاپک په یو ډېر خاص ټاپک باندې تاسو سره خبرې شریکوم چې د واده نه پس زیات کسان داسې حالت سره مخ شوي دي چې هغوی وایي د واده نه پس چې دی د مېرمنې شاته حصې ډېره زیاته غټېږي. نو آیا دا ولې غټېږي؟ د دې لویه وجه څه وي؟ نن تاسو سره دغه وجه هم شریکوم او ډېر ملګري دا غوښتنه هم کوي چې د کوروالې دپاره موضوع وخت کوم یو دی. نو نن به په دې موضوع باندې تاسو سره غږېږم، تاسو سره به خبرې شریکوم، موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، که موږ تاسو وګورو نو د واده په لومړو ورځو کې هلکان او جینکۍ دومره په جوش و خروش کې وي چې شپه ورځ نه ګوري، خو دوی خپله معامله سر ته رسوي. په دې دوران کې دوی داسې هم کوي چې خوراک هم وکړي، په مړه خېټه باندې دوی کوروالی کوي، معامله کوي. نو په مړه خېټه باندې کوروالی کول یا معامله کول دا ډېر لوی نقصان پېښولی شي. په دې سره انسان ته ډېرې بیمارۍ هم لګېدلی شي او ورسره په مړه خېټه باندې کوروالی کول د کلسترول او ټریګلیسیراید په شانتې کوم وازګه چې کومه ده یا کوم غوړي دي هغه د انسان په وجود کې زیاتېږي چې دې سره د انسان وجود غټېدلی شي او کله چې غټ شي نو د مختلف قسم بیمارو سره بیا نور هم مخ کېدلی شي. نو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې که یو انسان غواړي کوروالی وکړي نو یا د کوروالي دپاره هغه څه تصمیم نیسي نو پکار ده چې هغه 3 یا 4 ګنټې یا 5 ګنټې پس د خوراک نه کوروالی وکړي. یعنې که یو انسان اوس خوراک وکړي نو خوراک ته د بیا 4-5 ګنټې صبر وکړي او 5 ګنټې پس د بیا هغه کوروالی وکړي. دا یو ډېره ضروري خبره ده. موږ په دې وجه باندې هم دا معلومات تاسو سره شریکوو چې تاسو د زندګۍ نه خوند واخلئ. قدرمنو، کله چې تاسو په نهره باندې یا په لږه خېټه باندې کوروالی کوئ، په دغه دوران کې ستاسو دغه ټول خوراک هضم شوي هم یو ستاسو په جسماني قوت کې اضافه هم کېدلی شي، یعنې ستاسو ټایمینګ به هم زیات وي. خو چې کله تاسو په مړه خېټه باندې کوروالی کوئ نو ستاسو ټایمینګ به هم کم وي او تاسو به د ډېر قسم مشکلاتو سره هم مخ کېدلی شئ. ځینې وخت داسې هم کېږي چې د انسان کمزوري هم ورسره پیدا شي. نو ما غوښتل چې دا معلومات تاسو سره شریک کړم. د دې ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. که تاسو څه پوښتنه لرئ موږ سره ضرور خپله پوښتنه په کمنټ کې شریکه کړئ.